हेलो अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अब्दुल कयूम भाई څنګه چل ده خیر خیریت ته بالکل ظفر بھائی شاید ډېر بارے کې تو سره څه خبره اتره کوو عبدل کریم भाई دا پښتنه مکوله چې جی 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 دا ډېم فرض کې په دغه ځو کې زبکی کې جوړېدونه وي بالکل د کې بو تو سه دا مسله شوی ولا خاص کر آیا هر شي د ډېم په دغه ځو کې جوړ شي یاره ظفر بھائی خبره دا ده چې یو خدا لکه شروع دا ډیم چې وکنه دا یو تنازع شکار شول کنه صحیح لکه اصلیت په اصل کې ځنه خلک ته اوس مخکل پرونه بازار کې خلکو نه انټرویو خوستل کنه او کتل نو هغه کې تاسو خلک چې هغه ته اصلیت پاتې نشته کنه چې لکه حقیقت څه دی موږ خو خپل ګاډ مخالف نه یو چې خپل ګاډ پړې چې ته وړا تړای شي لکه هغه د خطرای شي ویل چې موږ کلی ته د وبو سخت تکلیف ته ظفر وایي بهشکه او دا مو ته پیله پاتې نو خو اوس مو کلی کې ټایم تیر کړل د کور می جوړوال د رژیم کې مو ته محسوس شو چې خلکو ته ډېر تکلیف او ویل چې مو خپل او به موږ شکر الحمدلله او بار نلکه می لګولې و نو مو کتلی چې د موږ شازي خویان دي میان دي لکه 10 بجې به خای موږ کور مخ ته ملوري کنه جی بالکل نو مو خپل نو کار ته خو ویلو چې یاره دا شزو ته موږ کور ګیټ کولا ویل چې سړوي سره بعد لاګي کنه صحیح نو هغه ته مو بیل کور ګیټ کولا بیل پایپ مې ته نو ډېر تکلیف ولا خلکو ته نو زیات موږ لکه کې شوی خلکو ته زیات تکلیف ته وو بالکل بالکل ویل چې موږ کلی کې تقریبا چې موږ دا کور نه څوک په وړي هغه کې تقریبا 70-60% خلک شوی نرسي لکه نو هغه خلک خو به وړي چې کومو به سخت مخالفت کول اوس ښه لکه زه د تنګ بس دوی ته د خدای هدایت وکړي چې دوی خپل زونو ته نه کسي نو مو دا ډایرکټ پښتنه مې لاند زکه پروغله فار ایگزامپل لکه خورامو کې تفریق نه وي خورامو خلک په دې خبره باندې متفق وي چې راځي بکی کې د جوړ شي خو چون کې کوم خلکو چې پرابلم دا کې زوی ولا مسائل او غدو مو هیڅ حواله سره پښتنه وکړه او مشته دا پته لګیدلې و چې یاره دا ډیم انتهایی مشکل ده چې دغه کې جوړ شي او حتی زیات امکان ده چې د پیسې به موږ نه لګ شي او لاسه کې دا هغه ولا ظفر به يرولي دا اریګیشن ولا کنه نو اوس هم تفصیلا خبره پکړې ولکه مو ته چې یاره کدا سي کې دای شي چې دا پیسې موږ بل ځای ته شفت کو نو هغه مو زړه تفصیل سره پوي کړم هغه مو ته چې کوم به دا 10 سال دا چې دا د عمران خان 350 ډیمز دي دا کدا د 2015 نه دا غیدې سروې شوی ته باقاعده په سټلایټ باندې شوی دلته نو سټلایټ باندې هغه چې کوم سروې کوي دا سروې کوي چې هغه سره دوی ابودي کسي کنه چې څومره ابودي دینه مستفید کیږي بل خبره ته په نالج کې دا وچو چې دا ډیمز چې دا د hundreds year د 100 سال ډرینکینګ واټر سټوریج د لکه اچن یو بو سکیم ده اچھا عبدالکریم بھائی یو ایده کی یو شای دیدی چې پلونکا یو ابریویشن غونډه وي ته یوز کیږي دی ډیم کې به نور څه شي وي یعنی کې باندې نه علاوه به نور څه وي دې باندې چې دا غوي 45 فٹ هایټ ور کړه دا اچھا اور 20 فٹ چوڑائی ور کړي دې نه څټ ته دوی بدرې بندونه نور ور کړي دي لکه دا ډېر مضبوط غدا او دې سره مخامخ کا توس دا څه وخت سره شاوي کې پوسه یو کور لیدای شي او دې کور رسې ودا او بوي لکه دې وای موږ خدای را دا خو چې کفتا جوړ کړل دا ډیم لکه موږ چې مینه ته وي ورته چې دینه پایپ لاین چې جوړي مو ته انجینیر ویل چې دا 8 کیلومتر راوند اباوت کې وو دې نه دا علاقہ او به حاصلې علاقہ اچھا د ویلج کونسل اکثر خلکو دا خیال دا چې چونکه دا اماونت چې دا څنګه خوشل غاډي د پر رقم دا داسې یي چې زبکی د پر دا زیات دا زبکی باندې اکثر خلک دا یي چې چونکه کمر دومره وای نه دو نه هایټ شتا نو په چې 7 کروڑ روپے لکه یو قسم تاسو ضایع شي او اصل کې ظفر به خبره داس دوکنه چې لکه اوس کدي شي تمره کسو کنه لکه استاد ایدنه په لدا سایل کنزرویشن ولا چې تکي مې وړي وتړلې او لکه ټولو نه پهله کوز امجد تړلې دو فرحات دولا اړې ته خپل ورغلې مجاهد تړلې دو داسې نور تړلې شوی دي نو د امجد وړا چې دوه هغه د 20 لک روپے ټینډر ده دی هغه اچھا
او هغه وړه لکه بکول د خلکو د مختلف خلکو نو هغه کې د امجد خي وټم کې وی چې دا د 3-4 لک روپۍ خرچه پروغله لکه په دې دا ایموډ سیستم چې کوم دا حکومت ولا ایریګیشن ولا ټیکټورون ولا دا بو عین ختمي قانون به ختمي اسنه دا کې دا مشتفاده چې دا لکه د 7 کروڑ روپۍ د 7 کروڑ روپۍ کې به تو پاته چې زیو تر زیو چې 3 کروڑ ولګي کنه یا 4 کروڑ ولګي تو ته پاته ټیکټور به زون ته خولي ایکسین به زون ته خولي وبدا به زون ته خولي هر یو خپل حساب پکې راکا په دې شی باندې موږ سوچ کوو چې یاره دا هغه خوځل گاډي مو دغه شای وي چې د خوځل گاډي د 50 کروڑ مو یو کوېسچن دا سره شارټ خو د برخه دا صوبې کې پی ټی آی حکومت ته بالکل کې هدا پی ټی آی بنه دا تحصیل ناظم دا صحیح بالکل تو سے اپروچ هشتا دا اوسه آیا کده کې موږ سره ټول کلی موږ په اکټه شو چې یاره موږ خپل اوبو منصوبو کې کرپشن په یو صورت نه برداشت کوو بالکل موږ خو د سرایو هر شي کې خدا سیستم مظفر به ته په ټول ملک کې دا لکه کرپشن نه ختميږي خدا دا چې مو دا درخواست د خلکو ته لکه چې دا د سیاست نه پکې په دې باندې چې ته جوړیږي کا زبکی کې جوړیږي کا خوشل گاډي کې مو غول سره ایریګیشن ولا سره خبره کړې و لکه ته چې کتاب بلځي کې هغه متوي چې لکه کوم به یو انچ دی وزوی نه بلځوي ته نکیږي دا لکه دا نشي کېدای چې دیسو پیسې لوړ شي ول چې هر زوی خپل ماونټ دی هر زوی خپل فیزیبিলিټي وی کنه ریپورت وی چې موږ سره ایمنه موږ په دې خبره باندې مانی او تحصیل ناظم مانی بلکې تحصیل ناظم مختخو زائد تیویلی او زائد نواز او تاسو سره پروزي شوی چې ته کې په شی مو ته یې سدراز نشته نه اصل کې د کې نه د منه غشتا دا نه د تحصیل ناظم شتا دا د ایریګیشن ظفر په ایریګیشن خدا خو فندز خو دې هغه خو یې منه ریلیز کړی دي کنه نه دا د فندز د مودي تول چې دا د عمران خان 350 ډیمز دي منه به صرف دا کوي ظفر به چې روب شي صرف کتاب یو کې خپل تختبو په ولګي دا چې کیمه 2015 کې سروې شوی کنه دا ځای په علم کې روانه دا د 3 ډیمونو سروې شوی و اچھا یو د خوځیل گاډي او یو د زبکی او یو د سوړه کمر صحیح په هغه کې دا دوی سلیکټ کړو په سټلایټ باندې چې یاره دې سره بودی ډېر زدای لکه بوغشي لکه دا او خپل غدي باقي موږ د سره ایریګیشن ته خطا یو موږ کلی د پرویل چې متظفر به خپل د په شکر الحمدلله ضرورت نشته او کلی ته اشتاده لکه مو پرون زائد نواز به سره دا خبره کړو مو ته چې یاره د پیسې د ضایع نشي کدا پیسې ضایع شولې بیا هغه خلک زموار د شکیمه د مخالفت کوي خوا داغه کیږي خوا کړپای پکې تړای شي خوا خورال گاډه تړای شي خدا دوی د پیسې کله ضایع وړلې او دا نه خورال گاډه وتړای شو نه زبکای وتړای شو نه کړپای هغه خلک په زموار وی دا کونسل وټ نقصان وی چې دا څه شي او موږ دې په حق کې نه یو چې یاره د پیسې د ضایع شي چې کیمزو کې وی چې په زوی باندې ولګي بیا خډه رشاد او زوی منه ولګي لکه مو دا غدا چې دا پیسې دي زو تر ولې دي لکه مو ته نشته ضرورت لکه خو خلکو ته شته شوی ته ډېر سخت تکلیف ته شو کنن ټول شوی د مخالفت نه کوي ظفر به ته شوی ته لوړ سروې وکا لکه چند کسان مو ته وي مخبل شوی سره یو خبره وکنه شوی کې 60-70% خلک چې جوړ دشي او بالکل خلکو دا خیال دی چې آیا د څومره ډیمونو منسوبې سیدا زی بکیر ګرد ویلې بل نور زوینو کې ویل نه ګوره زبکی ته پیله دا دینه پیله کدیر به خدای ته راکړو لکه هغه کې خداسي دا خلکو شو جوړ کړل چې من هاستو چې را دا من هاستو شوی مشرونو ته کدیر به زیاړه کړل لکه یو بنای جوړ کړل لکه دا سیسه هغه تنازع شکار کړل لکه زبکی ارد ګرد نه زبکی سره سره ټیم شتانه لکه دا ډیر وخت تقریبا کیلومتر فاصله کې موږ وړي کې ستاره منسوبې چې کې مې ویزټ کړې دي منسوبې دي هغه نه انتهایی وړي کې دي تلونه وتوي شي او کې آیا او بشتا هو خلکو ډېر منسوبې ډاب دي هغه شاعر ده کنه ګوره دا بشتا اکثریت خلک دا یی چې د سره ګوره موږ ظفر به ګوره موږ دې شي غنه یو موږ چې هر زوی کې د جوړ شي دا نور کمال نه ته چا جوړ کړه دا کدیر به جوړ کړه دا تاسو نور شګل نه ولا ډیم کدیر به کړه وړي کې منسوبې چې دي د کې یو بل خطر دو چې د څنګه موږ په وطن کې منسوبې زنه شوی دي او هغه خزونه یعنی کې عوام پیسې په خرڅ شوی دو خو هغه باندې فرد واحد قابض شو نه یو خاندان په
قابض شوه ده قوم ته هیڅ فایده نشته قوم ته آیا دا ناظفر بھائی آیا دا لکه ته په دې شي شورې چې د خوشحال ګاډه چلو وتړای شو جوړ شول نو خوشحال ګاډه پوسه چې کیمه لکی دي دا خلکو یې لکی دي دې دکی جی یو بل دا کوېسچن مو سره اسد اقبال بھائی په واتس اپ باندې مو سره میسج کی کړه چې آیا دا کرنل مستقبل کې روزي دا خلک چې چا په باندې رسیدا په مسله خو نه کوي هغه اصل جواب دا چې روډ نه ونه سره مالی خلې پولیس مو دا ورېدري چې د سرکاري لیار باقاعده کاغذ سرکاري وګوره سرکار خو ته ظفر بھائی په لپاره د پوسه چې دا کوی دغه شوی دی کوی چې دا سرکاري ده او نه دې نه چا نه یو منټ دا سرکاري ده په دې باندې تقریبا 50 لک نه برای کروڑ روپۍ لګېدلې دي آیا دې نه چاته وبه ملويږي یا موږ دغه ورېدلې دي چې دې نه خبره په پیسو ملويږي نو بیا لکه شاید بایم خبره ده چې چاته خډې چا لکو کې ډیمونه جوړ شوي دي لکه چا کورونو سره ډیمونه جوړ شوي دي آیا او چاته وبه ورکړي دي سوای د پیسو نه ظفر بھائی د بور وکړال کنه لکه د ټیوبویل نو دا زید نواز بھائی لکه دیشي گوا د زید نواز بھائی د اف دبلیو ولا موتر واسطه لکه بیٹک ته چې یاره دا دوته وبو ضرورت ته ته وبه ورکړي ته خو به ډېرې دي که خرڅه یې په مو ظفر بھائی دا خدای گوا د زید نواز بھائی دې ګوایي کوي مو ته چې یاره نه مو دا دې پر نه کړه ته ځای وبه نه خرڅوم مو چې کیمه وبه مو سره فلتو کیږي زه خپل عوامو ته ورکوم عبدالقیوم بھائی اصل پرابلم دا ده حکومت بزید وی چې دغه زوکې جوړو او عوام یې چې نه په دې زوکې نشي جوړېدای خیر به بیا په د پیسې خو بوسي واپس بالکل دا واپس سي شامل نه چې موږ ټول ویلیج کونسل مل کې یو کوشش وکړو موږ غټه منسوبې د پر په دې باره کې ته اصل کې نه بالکل خبره ده صحیح خو زه دا وسره ته چې څنګه لکه موږ یې چې یاره دا هر چاته یو بو ضرورت تکنه موږ چې شوي کې خداسه مثال چند کسان دي چې هغه دا نه وړي د کوم د ویته چینی کنه یار توسي ته تکلیف ته نن مو دې ته ظفر بھائی خبره وکړه شاملتونو مسلې چې دی هغه د یوې کورنۍ ولا حلقونه حقیقت کولونه لاګي کنه بیا دې کې مزید ډېر کومونه شپږ دا وړي دي ظفر بھائی دغه سي پرتی دي د سلکو چې اوس دا دي چې یو پرابلم جوړ شو دا موږ یو چې دا ګوره دغه سي پروت وي دا باسه د پیسې واپس سي دي چې واپس سي او اکثریت خلکو ویلیج کونسل رائے دادو چې موږ ټول مستقبل خوشحال غاړو او حکومت د فی الحال په ام ان ای شاید خټک د پی ټی آی غدي کنه نو ته چې موږ سکشینو چې تاسو د عوام د مرزي برخلاف منسوبې مده ویلې عمل درآمد کوونه بزید یو تاسو موږ د وغوټ منسوبه ویلې نه کوي چې موږ د وبو مسلې نه دا خبره موږ په لخه کړو دا زید نواز به سره کړو چې زید به موږ د ترایو او ترته مخکشه ته چیرمن نه داسې وکاو موږ د پسیو چیرمن به مخکې کوو او تاسو ها چې کوم کسان قادر به بالکل ګوره موږ هر شي کې اثر رسوخ ولا کسان دي دا به موږ سره باقاعده په هر معاملې کې کوشش بالکل ظفر بھائی موږ هر غکه د سرایو موږ د کلی خیر خوایو جزاک الله بس موږ تاسو نه توقع خداوا چې تاسو په دې کلی په مفاد کې لکه ان شاء الله نه ان شاء الله ګوره ویني نه مو دې ته وویل چې مو خپل وبشتوینه زه خو نه ما زه خو چې تدبیر زی لوټ شته رستمو ته نشته ضرورت خو کلی خلکو ته شته ظفر بھائی مو به ته 24 غنټه اویلیبل دي لکه په مو چې ټایم وي ته چې سبینه مثال 2 بجې رسیا بیا د 5 نه چې مو خلک وکړل ظفر بھائی چې خلکو ته ډیر تکلیف ته مو خپل نو کارونو ته ویل چې 24 غنټه نلکه بو ته ان سو ته چې څه مخه خلک وي لکه زه دې ته ته اجر ډیر کی امين امين صرف ثواب ده بالکل ظفر بھائی باقاعده مهم شروع کړه د موږ د صفا او بوزا خیر محفوظونه بالکل دا مخته فیوچر کې ملټری ګراوند کې چې د کوم تلوه ده کنه د کې اکثر خلک گاډي وینځي موږ باندې ډیر باد لاګي خو چون کې سرکاري زوی د سویای نه شو او موږ دا خیر دادو چې پولیس ولا سره مل کې موږ یو خبره کوو دلته یو بورډ لګو چې دلته د صفا او ذخیرات او د کون قانون بالکل ظفر بھائی دای تو سی ونت خلک تکړه خلک پچار دي دا کلی کې چې کیمه ناجایز وي پچار دو چې نه کیږي جایز په لګدا ګوره دا سرکاري دیمونه دي سرکاري غدي او بدی څنګه ستن نه دي پچار دا خلکو ته ورکوان پچار دي دا ثواب د کنه یو شای سرکاري منصوبونه چې کیمه او بخر سيږي کنه په دې باندې به موږ یو کوشش یو پروګرام کوو ان شاء الله کی تو یو کوېسچن کړم چې غنه کا فرض کې خوغیل غاډي نه مستقبل کې واټر چینل اربوسوي چې همزه کې دی بلنجا خونه کوي دغه دې سیده جواب دادا
چې یو خو سرکاري لیار د مالی خولې رسېشتادو دویمه کاغه فرض کیا نه هوی چې چا په جایداد باندې خندیزو ګرځي یا بس خیل په جایداد باندې روغله بس خیل لنجا کوي فرض کیا یا د کلی خیل په جایداد باندې روغله غنه لنه پریږدي زین چې دومره کمه کو وسوک نوي چې د په پټوي په مانس کې ویله تیریږي او پټوي سره تیریږي او دای د هغه نه هر ظفر پیدا خلک او مونږ فار ایگزامپل وای کی سرکاري لیار نوي کلی خیل وی او تی وی یا څوک وی دا دی کلی هر فرد دا فرض دا چې کوم سړی دی کلی ته وبنر پریږدي هغه غو باندې همیشه یاره خدا دا چې د کوم پوسا کوی چې کوم دی دا سرګری دی دا پایپ لاین په لون درسه ولا د لکه د چیرمن سیب کور نو نه صدا سي د پوسې لکه رسیدا دې ته دا غوا ته بالکل نو نن هغه موجود او بن نشته د لکه مین شاید هغه د موټر د خوژیل گاډي بالکل حمایت کیو لکه کلی کې اکثر مسائل په دی وجه جوړ شوی دي چې خلک سترګې پټي څوک چاته رښتیا نه یي چاته مخ خبره نه کوي لکه نور هیڅ اعتراض مو ته خو خوژیل گاډي زه یان چې وړا تړای شي ظفر به عزت خواشه چې مو کلی خلکو توبه ویلي په دې باندې دا ډن وش ملو چې کومه کله هده باره کې حرکت کوال تو سه به مو سره پورا زبې توسه سره مخ کې و بالکل بالکل شمیرو چې دا د بیهاف ته قادر بای بالکل قادر بای ته پیله زید نواز بای اوس د ځا حسن ترکی کې دا او ثبوت ورسی هغه زید نواز بای خفون وته کړه د ویډیم بره کې قادر بای مو سره ډیسکس قادر بای زید نواز بای ته ویل قادر بای دا ته ول چې یار زید بای زکه نه پکې ژغېږم چې ثبوت ودا خلک مو بلیم کوي کنه چې یار دا زوم ته دا ډیم غکې لکه دی وای نه زید بای ته فول اجازه ته چې ته جوړوای شي خو چې د پیسې ضایع نشي موږ به ان شاء الله داسې وشمیرو چې ان شاء الله که خیر وي دا مسله حل شو ان شاء الله په دې وجه چې دوه فریق دوه د دل کنه یو د فکرونه هغه تاسو بس حال کوي وا بس یو غي جوړ کړي وا چې دا فریق دی موږ بالکل فریق دی دا نور کدا شي څوکر چګي چې دا د 6 کروڑ ټیم نه ده کدا بو دې کې بو کرپشن پټولو کې کیږي کرپشن باندې کبو دا سه سومه سره ظفر به نه کیږي سپر چې دا ناسور ختم شو نه وي چې عنایت خټک او ام ان ای شاید خټک هغه وګړي چې په دې منصوبې کې وو کرپشن نه وینو یک رتی کرپشن بخنه کیږي خو چې هغه کوي لکه موږ به هیڅ کوي یا هغه کوي ځکه چې تو پاتې دو چې دالته کې یو عنایت خټک په نه پکې دې کې ایک سی ان وی دې کې انجینیرون وی دې کې بل وی دې کې دفتری وی دا موږ ټول سیستم کرپټ تا مون زیو ته شو په خبره په لته دفتر ته ورسي پیسې په ورکې به پچار کوي صحیح دا د 7 کروڑ 72 लाख اماونٹ ته د موته پاتو چې دا 3 کروڑ 4 کروڑ باندې تړای شي دا وړي چې کی به وتړای شولې دی وی نه خبر یا چې دې چا د 18 लाख روپۍ دي چا 17 लाख روپۍ دي تړلې شوی په 6 लाख روپۍ کې دي په 7 लाख روپۍ کې بالکل دا په هغه باندې څوک نه یي خلک خاموش ده امجد په دې ټیم باندې لکه چګي نورې شروع کړي په خپل وړاوي ته وتړای شول مخ مې زائد بینوس په بازار کې مې ته جمجدا ته وړي اماونٹ 19 लाख روپۍ دا او دې کې 3 लाख روپۍ باندې وتړای خو څه نه یي په چار باندې کوشش کوي موږ دا وی چې دنه پاس کې وی سي خور محمد زئی کې دی وبو کې منصوبه کیږي هغه باندې کړي نظر وسوتای شي باقاعده یو کمیټي په جوړ شي هر قوم نه یو خاصیت بعض کسان پوښي راشي او تکیمه منصوبه لکه شروع چې په هغه باقاعده نگرانی وي بس عبدالقیوم بھائی تو ډېر مننه ته مو سره په دې باندې کې مایلت خو کړل زنه خبرونه د خبر حقړو او موږ په دې اخیری بس الحمدلله زبداوي چې شکر الحمدلله چې موږ ته کم از کم دومره کامیابی ضرور ملاو شولا چې نه بالکل ظفر ویدای تو سه زه مخبل اپریشیټ کوم لکه دا تو سه یو شای اقدام د لکه څوک خو مختکیږي کنه لکه کلی ولا څوک خو مختکیږي لکه کنه موږ په دې باندې خوشحال یو په دې باندې خوشحال یو چې اوسه پورې متهر طرف نه هوسه افزا خبره شوه نه بالکل موږ ولا د اسد اقبال بای طرف نشوي دو او اسد اقبال بای سره ان قریب کېدای شي په واتس اپ باندې چې ته یو داسې وړي کوم دی هغه سره پروګرام باندې ریکارډ کو په دا بالکل نه ډېر زیات خوشحال یو چې ټول په دې باندې اګری شول پورا ویلج کونسل
چې یو دغه منصوبې دپاره یا که دغه بله نه کېږي د هغې دپاره به کوشش وکړو خو به یې ضرور کوو وده شي نو لکه چې کومه کېږي موږ خو درته ویل چې که کړپی کېږي په که ځپکای که خوږال ګاډه په دغې کېږي موږ ویلکم داسې کېدای شي که موږ د ټول چې کوم لږ د رسوخ والا خلک دي جیسے کبیر به شي یا نور کسان دي چې هغو لږ تعلقات شته دي ټول ویل کې موږ دا یو دا پر هغه چې کوم دا منصوبه دا کمیونټي بیس ډیکلیئر کو چې دی به دا به کمیونټي په خپله باندې کوي او بېشک تاسې هغه چې دا هغه به موږ سره مشینري حکومتي مشینري ده په موږ باندې ښه نظر وسوتي خو موږ دا نه غواړو چې موږ یو په مسلو کې کرپشن مزید وشي ځکه چې موږ ډېره ستره تنده ولیدله موږ د خپل وطن کې بوټي په مړدانه باندې ولیدل موږ ځناور تږي ولیدل انسانان مو تږي ولیدل موږ دا نه غواړو چې په موږ باندې بیا داسې حالات وشي بالکل صحیح خبره ده ظفر بھائی لکه بس موږ یو چې کمیونټي بیس ته پر موږ کوشش وکړو دا به وشي بالکل کیږي خو مین شاید دا ظفر بھائی چې مایند لکه دا تو کی مایند نه دا دا په پازیټیو کوي لکه او باقي ډېر د هغه چې کوم دا کنه د کې یوه خبره بالکل هر سړي ته کلیر پکار دو چې که د ډیم کیمزو کې ښه جوړ شي که د بکي کې جوړ شي که خوږیل ګاډی لکه موږ ته ظفر بھائی نور تکلیف نه و موږ ته صرف دا تکلیف و چې یاره دا خلکو به وایي چې دا کدیر جوړوي یا کرنیل زون ته جوړوي لکه دا الله ګواه ده چې موږ په دې شي کې الله موږ ته هغې نه زیاتې اوبه راوکړلې لکه ماینس په دغې ځای باندې انشاءالله سره اینډ کوو چې خبره مې دا کوله چې که د ډیم ټیمزو کې ښه جوړ شي که د بکي کې جوړ شي د بکي اپوزیټ سوچ دا نه لري چې موږ هار نو هر هیچا نه ده که په خوږیل ګاډۍ کې جوړ شول نه ظفر بھائی څوک دا سوچ نه کوي چې موږ هار ده هیڅوک دا سوچ نه کوي دا سیاست په دې باندې سره په چار نه ده متفقه چار مو که وکړله کامیاب شولو دا به د پوره ویلیج کونسل جیت وي بالکل مو ظفر بھائی پرون خزائن نواز بھائی سره خبرې شوې ده چې کرکټ ټورنمنټ هغې پرې کې ګپې سره لګا نو هغې سره مو دغه مو ته زاید بھائی چې چېرته وي خو چې د پیسې ضایع نه شي ډېره مننه ډېره شکریه بس انشاءالله چې کله موږ داسې څه جوړ کړل به په تاسو ته یایو تاسو موږ سره منډې وایو بالکل تابعدار یو ورور ډېره مهرباني الله حافظ